إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ اول استبتاء تعذير په هر هغه شي چې حد نه وي معلوم او وي ګناه په هغو کې تعذیر شته. بعضې بیا داسې الفاظ دي لکه سړی چې ورته وایي یا فاسق یا زاني یا کافره یا خبیثه یا فاجره یا مخنثه یا سارقه یا خاینه یا سفیحه یا بلیحه دغه یا احمقه په دې کې تعذیر شته. هر چا ته کې وویله که هغه دعوه وکړله بلکل قاضي به ده ته تعذیر ورکوي. او که یې دا ورته وویل چې یا حماره خره یا سپیه یا سوره غویه بیا نو که مشرفه سړي ته وویل ستا که مشرف نه و غیر مشرفه ته عام خلکو ته وویل لکه شاګرد استاد شاګرد ته وایي یا پلار زوی ته وایي یا دغه سړی یو چا ته وایي مساوي هم پروا نه کوي. ګناه ښه کار خو به نه وي خو هغه دا د مشر خو لا پروا نه کوي. د مساوي له مساوي ته ښه کار نه وي خو تعذیر نشته. که اشراف ته ویل تعذیر هم شته. درېم جل رد محتاط بس او درېمه. دوهم استفتاء دا ده چې تعذیر څونه اندازه دی او الافتاء بتوفیق الله تعالی دا به دوه جزه کو. په دې کې دوه جزه دي. اول جز دا دی چې دا خلکو ته تعذیر ورکول کېږي پر څلور قسمه دي. یو هغه دي چې اشراف الاشراف تر ټولو مشرفه دي. دې که داسې کار وکړي چې حتی نه راغلی هغه ته دي فقط تعذیر قاضي په الفاظو ورکړي. دا دې ورته وایي چې دا کار ستا سره مناسب نه و. دوم هغه دي چې مشرفه دي تر اشراف الاشراف نه دي تر دې رالاندې. اول خو لکه غټ علما دا نور لکه عام علما که د دې څه داسې کار وسو بیا د قاضي څه نه کوي په شدت ورته وایي ملا سړی هم یې ستا سره خو نو خوند نه کوي دا جامعه ستا په داسې کارو باندې بدنامه کېږي. درېیم اوساتو ناست دي چې دغه امیان خلک دي خو صوفیان خلک دي ښه خلک دي. د دې څه که دا کار وسو تر لاس ته یې راکش کړي او ورته ودې وایي چې نو که شرم په کار دی نو که حیا په کار ده دا ستا ژړه و دا ستا بدن و. څلورم هغه د عام کسانان دي د هغو دپاره نو مابس و درې دي. لیکن چې مابس و درې دي په دې کې نو اختلاف دی. تعذیر تر څه وخته پورې تر څونه اندازې پورې شته. اوله مسله دا ده د امام ابو یوسف رحمت الله علیه ترای تر 50 پورې خو نور د امام صاحب روایتونه هغه دا دي چې یا تر 90 پورې هغه تر اقل در حد به کوچنی وي. د مرئي حد هغه په قواعد کذب کې 40 درې دی نو تر دې راکم یوه دره ده. فتوا پر دغه کول د چې تر 90 شاخواته نشته. دا یې بله ته دې ځای ته چې پام وکړئ دا ګوره ګده پر یوه ځای سپې په دا نورو ګردو څپو کې بیا در چې درته ویل کېږي. بله خبره ښه دا خو دا سوله تر 90 به بالا نه وي. خو دا یې وتنه نو کې بندم او دغه رقم درې بار نو چا د 15 وي چا 10 وي. دا بل سوال دا دی چې دلته په یوه حدیث کې دا راځي چې په حد کې د حدودو که نه و بس 10 تورې دی بالا نشته. نو دا څه پکې موږ جواب ورکو چې د مخکې د صفر مخکې حدیث په دې کې تیر سو چې ویل که چیرې پلانۍ رقم ته 20 درې وي پلانۍ سره ته 20 درې خوا دې 20 درې هم راغلي چې نبي صلی الله علیه وسلم هغه دا وویله ول که چا راولاړ سو مخنث بل چا ته ولته 20 ووایي. دا نه دي ښه تطبیق په دغه ځای کې هغه شیخ الاسلام کړی دی. شیخ الاسلام وایي دوه رقمه ګناه ده ته چې زده کوي چې حد نه دی پکښې. یو ګناه بنفسیه ده لکه سړی چې یو چا ته وایي کوني یو چا ته وایي غله. یو هغه ګناه ده چې خپله په نفسیه خو نه د نظر او بل شي ته چې واقع دی لکه پر لارې باندې تګ. هغه د ترافیکي نظام دا دی چې خپل پر لاس ده لیکن پر بل لاس مه ځه. سر به سره خو په شریعت کې دا منع نه ده پر دا لار باندې چې څوک نه پر هره لار چې ته ځې تا ته اجازه ده. لیکن خو اوس امیر امر وکړي چې خپل پر دغه سړک ځئ په دا خپل لاس باندې ځئ په ډبل روډ کې پر بل لاس مه ځئ. که دغه سړی راولاس پر بل لاس لاړې خلاف ورزي د حکومت وکړه د حکومت امر هم واجب ګرځي په دغه اعتبار ده ته ګناه راله چې ګناه نو یو دغه دی
تاجر پر ده شدی نو ده پر هغه چې تاجر ورکوي چې ګناه بې نفسي وي هغه د تر 19 لښتو پورې کې مابین کې 400 وي او پر هغه چې خلاف ورزي د حکومت په خاطر وي په هغه د تر 10 لښت تر 4 کې تر 10 پاره بګر سره ولګي دغه نو اخوندور دی په دغه صفو کې دا وزګر درته وایي اوس نو درې دا استبتاوي دي چې ګوندې خدای په سر مخلاص اول استبتا تاجر هغه په اخذ د مال روا دي که نه دي روا لکه دا حکومتونه چې کوي دا خلک چې کوي که دا کار د ده خلاف ورزي وکړه د هغه سره موټر قبض کېدی روپۍ واخېدی جرمانه وکړي په جرمانه خلک بندیان کړي دا رقم شته که نه بعضو علما وایي دغه په اخذ د مال باندې چې مال ځینې واخلي جرمانه دا پاکستان کې چلان بولي یا دا شان دا جایز دی خلاصة الفتاوا 444 او معین الحکام 195 نور الهدى 140 فریدیه 5 دغه کتابونه دا وایي روا دی لیکن دوی چې دا خبره کړې ده خپله ضعیفه ده ولې تاجر په اخذ د مال حرام دی په آیاتو قرآنیو چې الله پاک وایي که چې مال د چا مه اخلئ بې له موجبه او دغه رقم په اجماع د ائمه اربعو او په هغه حدیث باندې چې په دې باندې پر هغه دلایل پر جواز شوایط سره راغلي دي هغه ټول منسوخ شوي دي دا تالي ورته ګورئ ډېر روایتونه او هغه روایت د ابو یوسف دغه مخکې چې راغلی د ابو یوسف صاحب هغه روایت په هغه سره مجهول دی هغه دا دی هغه چې ابو یوسف صاحب دا وایي نو مبتابي کول دا دی چې تاجر په اخذ د مال هغه فتوا په ور نه کوي او جواز د جرمانیه که څه هم بعضو علما واخوا کړی خو صحیح مبتابي کول دا دی زه وایم یا احسن الفتاوا 5 جلد 556 یا لاو سنن 8 جلد 4504 دل مختار دی مختار دریم جلد اصول شپږ فقه اسلامي واجل تو شپږم جلد اصول ناتیا موسعی پکی ادولسم جلد 20 صفحه هندیا دوم جلد اصول 18 صفحه دا پام کوي او تاتار خانی شپږم جلد 400 صفحه او يروي أشكما عمدة القاري بينزم جل ومصفى عرفي شزي 420 صفحه فتح القدير بينزم جل 310 صفحه بيكاني في الثوب الجديد دريم جل 300 صفحه بحر رايك بينزم جل 8 صفحه سلطانيه هغه 290 صفحه او تحتاوی د دوری مختار دوم جل 411 صفحه محمودیه 22 جل 500 صفحه داته چې سم د موګوره دی زاینه هغه درته معلوم شي چې خدای او کفایت المبتي نم جل یوسل واوی مصفه امداد الفتاوا دوم جل 590 صفحه امداد المبتن وسویو 500 صفحه امداد الاحکام څلرم جل یوسل 90 صفحه بل استفتاء تاجر په حبس مال جایز دی کنه دی یو خو اخذو حبس به عدد څومره استاسه بندي کوم استعمال نه در کومټر هغه حکومت درې کریه استاس پرتیا ته نه پرځي څو وخت ځکه تا د حکومت خلاف ورزي کړی دی یو کار کړی دا څنګه دی دا په وخت کې د ضرورت جایز دی چې بل رقم دا خلک هغه نسیات نه اخلي بل رقم ځانه منه کې الفتا به توفیق الله تعالی دا جایز دی لکه مال د بغاتو چې هغه سره راولار چې بادشاه د سلاوي جنواخي امیر د سلاوي جنواخي چار وخت دوی خپل د بغاوت لاس واخي برته ورکی هر څوک په مملکت کې چې خلاف ورزي کوي دا کار امیر ته جایز دی مګر و برته بچاغه خلک پر سمسوله د شان مالونه به ګرځي برته ورکی برته ردی لکه ټلیفونونه و د شان هغه دا کولای شي چې د دوی خلاف ورزي وکړي چې نواخي خور تکشیر دي څومره باندې برته ورکی دا دریم جلد مختار سره شپږنی بزازیات دوم جلد 500 هغه وسلوشتمه صفحه دا د کوي پاکستاني واجل تو شپږم جلد نیو مصاحب فقیات ولسم جلد 200 تبین الحقائق صدرم جلد 195 فتح القدیر شپږم جلد 8 دا خویدا يروي اشتمه او باری رایک تنظم جلد دغه 210 او هندیا دوم جلد 202 نته په فتاوا 420 او مجمع الانهر 514 دوم جلد ولولوجیا څلرم جلد 308 امداد الفتاوا 210 او اصل الفتاوا شپږم جلد 365 دریم استفتاء تاجر په هلاک د مال څنګه دی شمالي وریلا کې ورماتي الف تابع توفیق الله تعالی چې دغه ځای ته ماشي پام وکړي تاجر په هلاک د مال په بعض مقاماتو کې د ضرورت په خاطر جایز دی هغه لکه داسې منګر و هغه کې دا خبرې شته لکه طالبانو هغه دا ډېر راځي لکه د کافرانو شان چې دي هغه داسې دي چې د کافر صلاح د کافر د درخت نبی علیه الصلاة والسلام ورماتې کړلې د دې لپاره چې د دوی شوکت او دبدبه ورکمه کړي او یا د شراب خور
هغه شراب ورتوی کی او یا داسې نور یو څه کارونه. حتی د سم کتاب وایي که باچا پر لو لار باندې خلکو سوداوي کولې شانې خرڅوله پنبه و شانې خرڅول عالمګیر دا صورت راوړی نه وایي هغه در اولاد خبره ورکړي چې پر دغه لار باندې مه کوئ دا خو شریک خبره هم ده چې دا خلکو لار تنګوئ مه کوئ. ډېر په کال ونه کړه دا بله ورځ باچا داسې کولی شي چې دا مالونه ور وسوځي دا ور وسوځي دپاره تاجران. خو دغه یوه خبرو ته ډېر پام کوئ چې په علاج کې د مال دا موږ بل ځای ویلي وه هغه لکه دا ټلیفونونه و دا شان دا هلته دوی دغه دلیل وایي ډېر په دا خبرو کې خطا دي دا موږ بل ځای هم ویلي دا خبرې دا دغه ټلیفونه خو م ویلي چې ویلي م هغه دا دي خو که د مسلمان مالو ښه کارونه هم پکېدل بد کارونه هم پکېدل اوس د سټي په بد کار کې استعمالېدی هغه د استعمال په بد کار کې ځای درته اجازه ده چې ماتې کړي بالابد نه او که چیرې دی په ښه کار کې مې په بد اوس په ښه کار کې استعمال یا معلوم نه و بیا مات ناجایز دی بیا خامخا زمان لري که چا ور مات کړي. ټلیفون په سل کې نن یوه واره د خپل خلک خپل د قریبانو سره کوي خپل د دوستانو سره کوي یو احتمال په سل کې دا نسته چې دی به حکومت تعال ورکړي یا به د دښمن تعال ورکړي یا بل چاته دا نسته نو چې فرغ عالیه ونه ویني نه د امیر په امر دا کېږي نه دا چې هر چا کمات کوي پر ده باندې زمان لري ټول دا ګرده زمان ګوره دا په علاق ته مال دی په خاص ځایو کې جایز دی. دریم جل در مختار یو سل وي هندیا پنځم جل 253 او تحتاوي د در مختار هغه دوم جل 414 فریدیه شپږم جل 505 معیندالکام 195 او امداد الفتاوا هغه دا یو 199 هغه دریم جل خلاص الفتاوا څلورم جل 310 بزازیه فراموش دي شپږم جل 410 اصل فتاوا پنځم جل 518 دا په وخت کې د ضرورت جایز دی هم ضرورت وي هم به امام مصلحت پکې ویني هغه بم خامخا مشوره کوي او هغه بم وایي هغه په داس دی هغه هم دا رقم چې ما درته وویل چې اوس پر غلط کار وي که څه چې ودې ځای ته پام عالمګیري دا مثال ویلی دی د څه نه دی ویلي چې ده ورته ویل دغه پنبه پورته کړه دا پنبه یې اوار د واره چې د خبر ورکړه تر مخې پنبه ور وسوه تر مخه سړی پنبه نه ورسوځي تر مخه شا نه وار د واره خبر ورکړي چې پر دغه لارې مه خرڅوه که بله ورځ د ده کور ته بیا نه ورسوځي که بله ورځ په بل ځای کې نه ورسوځي که پر دغه ځای د بېرته کښېښول باره یې ورسوځه رواني پر دغه ځای که د بېرته کښېښول پر هغه ځای چې هغه ګناه کې اخته وه نو که یو څوک چاته وایي چې ته په ګناه کې دا ګناه د ټلیفون خو ګناه نه دی ستړی اخیستی هغه خو دغه ګناه ده چې دی د ده د دښمن سره ټلیفون کوي نو که ده پر هغه حال ولیدی چې د دښمن سره ټلیفون کوه ده مه ورته بله پلا مه کوه بیا ورسره ولیدی چې د دښمن سره که بیا خو نو خود ماته روا ده هغه ځای چې هغه ټلیفون پکې او داسې چې دی وایي ټلیفون ما په جیب کې دی روا دی او دی ماته وایي ټلیفون مه ګرځوه دا خو د چاک نه دی د چاک نه دی نو که مې وګرځوه دی ما امر کړی دی بس تا ماتون دا بالکل زمان من رجس الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا والفجر باشر والحياة تبسمت والدهر مبتسم لمولد أحمدا